السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حفیظ کلیم الله د اقرا اکیډمي پښین د چینل له جانب څخه د پی سره مخاطب یم. محترم کتونکو، په تیر شوي سبق کې موږ په تختې نمبر 2 کې نه داسې حروف ویلي وو چې د هغو شکلونه سره یو رنګه وو. موږ تاسو به هغه پر نقطو باندې پیژندل. زموږ د نن په سبق کې درې داسې حروف دي چې هغه بیا په مختلف شکلو سره راځي. د حرف په اول سر کې په یو شکل باندې، د حرف په منځ کې په دویم شکل سره راځي، د حرف په اخر کې په دریم شکل سره راځي. په هغه کې اول حرف دی عین. وکشنیان ته به موږ دا وایو چې ګورئ کشنیانو، حرف د عین په اول سر کې په دا شکل سره راځي او د حرف په منځ کې په دا شکل سره راځي او د حرف په آخر کې په دا شکل سره هم راځي او په دا شکل سره هم راځي. داغه ترنګه غین دی. د عین او د غین صرف د نقطې فرق دی. عین چې دی هغه بغیر نقطې دی، غین چې دی هغه نقطه لري. وکشنیان ته به صرف د دې فرق ورښیه. او دریم حرف دی همزه. محترم کتونکو، همزه چې پر الف باندې راشي و دې ته به همزه الف نه وایه. په دې کې اکثره کشنیان غلطي کوي، همزه الف ورته وایي. نو وکشنیان ته به وایاست چې ګورئ کشنیانو، دا په اصل کې همزه ده، دا د الف په شکل کې ده. نو و دې ته به همزه به شکل الف وایه. او همزه که پر واو باندې رااله و هغه ته به بیا همزه به شکل واو وایه. همزه به شکل واو. همزه که پر یا باندې راغلی وه و هغه ته به همزه به شکل یا وایه. په دې کې کشنیان دا غلطي کوي چې دا همزه الف وایي، همزه واو، همزه یا. دا چې دی دا غلط دی. همزه به شکل الف، همزه به شکل واو، همزه به شکل یا. دا زموږ د تختې نمبر 2 اخري سبق ولو. زموږ پر روانو سبقانو کې به ان شاء الله تعالی تختې نمبر 3 شروع کوو. زموږ د روانو ویډیوز لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.